مننه. چې سترګې تورې یې ما په ملنګ کې اشنا در دغه شنو کالو دي جهار سم. اره یاره په پخلنځای کې عجب نجلۍ ده. کار کوه اوبه ویشېدې. ځه ځه ګامیښې د ګل په بوی نه پوهېږې. واخه او وایي څه چټلي یې جوړه کړې ده. بأكل رزلة بغيرته الوی شرم یا نه لرې بغیرته د چا مور خور به لمبېږي نو ته به ورته ګورې بغیرته. زما خو پیاز په کار و. پیاز په تشناب کې بغیرته مکه بې شرمه بې حیا. اوی دوی کور ته چا پرېښي وه؟ خبره واوره. خو ما چې د دې دیګ پخوي. اوس بې زه هم خوښ شم د دې بغیرت. دومره شرم حیا نه لرې. بغیرتو نن ورته ستاسو سره جوړ شم. دیګ پخوئ پرېږده مې کوه. وځئ بغیرتو رزلانو وځئ وام ودرېږئ تاسې زما په ژوند وړه نه جي کړي. بغیرتو که بیا دلته رالاست نو پښې به مو در ماتې کړمه. بغیرتو رزلانو رزیله احمقه ته زما د بدنامۍ دپاره پیدا سوی یې. اوی دا څه کوې ما الوی ته د پردۍ ښځو ته ولې په چولو کې ګورې؟ ما خو بعضې ورته کتل چې هغه نر دی که ښځه. الوی دا موږ سترګې یو بېغیرته پردۍ ښځو ته ګورې او ما ته درواغ وایي. ناکې بانې راته کوي. و وروره موږ خو ډېر د مخه لا تاته ویله چې دی موږ ښځو دپاره سرخوږی دی. هر وخت راته وایي د پلو تر شا څوک ده؟ د پلو تر شا ستا انا ده. که دې بیا پردیو ښځو ته په بد نظر وکتل نو دواړې سترګې به دې په دا ګوتو در سره وکږم. که دې خپلې مور ته کتلې ولای در څه کاږم. ته ځغله مخ دې پراته که در سره ګورم به. دې خوا ته ګوره. ځئ تاسو ورسئ کار مو وکئ. پنډه خبره واوره ستا سره پیسې سته؟ پیسې